لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. پتہ بدر تو لگی زدر سرسکوما ادل بدل ملاس پی کٹ کوم بیا مپانسی کوما تاسو ولی زما د اجازت نہ بغیر تاسو ددو منل. قرآن فرمائی چی فرعون ویل ذرونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربا انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد. پرید امام فرعون سویل ما پریدی الکه نیولے چاہے خدا ڈرپوک سڑیا سی چگی ہوئی ما پریدی ما پریدی ما پریدی نیولے چاہے. قال فرعون ذرونی پریدی ما سکی اقتل موسیٰ چیز قتل کم موسیٰ علیہ السلام. نو داغ قتل خو سگران نو نچاتی لاس نیولیو خدا دا قدرت کار دے چی کلا پا حق بانی نو باطل باسی یریگی چی پا حق ولاڑی نو باطل باسی یریگی. وی ذرونی پرید ایما اقتل موسیٰ چیز موسیٰ علیہ السلام قتل کما ولیدعو ربا دے دی خپل رب تا بیاوازو نو کی دے چی سمر زور دے اغا دی بیاو کی ولیدعو ربا ولی قتلو ما انی اخاف ان یبدل دینکم زیری گما تاسو گمراہ کئی پبل طرف پبل دین ماڑی. فرعون خپل دین تسیوی و دا موسیٰ علیہ السلام تے غلط ہوئی. انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد. او دے گورا پا زمکہ کی علاقہ کی فساد جوڑ کڑے دے یو کس دے بل طرف تا پورا خلق دی پورا ملک دے پورا علاقہ دا یو کس دے او دا پا یوازی بانی فساد جوڑ کڑے دے نماتے پری دی زی قتلو ما خوان دے اونک پا دباو موسیٰ علیہ السلام دا فرعون پا دباو اسم نش نو چی اسم نش ویر داس چلبو کو دا دے چی سوئی کنا دا دے چی سوئی بس دا دی مقابلہ باوکو کنا. اگا ضرونی والا خبر خلالا چوے ماو تا پری دی اگا خبر دباو پا موسیٰ علیہ السلام بانی اس سرو نکا نو چی اس سرو نکا نو بیئے خبر دیل راوستا چو ورے گا دا دے چی سوئی دا دی مقابلے تا تیاری گو. وی سکو جی وی دام جادوگر دے نعوذ باللہ او زوم والا مقابلے تا جادوگر گورم. خبری تا خیال لے کنا زوم والا مقابلے تا جادوگر گورم. بس وی ٹک دا جی موسیٰ علیہ السلام روغ اختا ستا سحر او جادو داغی مقابلہ من کو او مقابلہ بے دا سکو چستا مقابلی تا بمونگا خپل ساہران او خپل جادوگران اگر او باسو. وی ٹھیک دا تیاریم اس پروامی نشتا کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نہ خوف سکندر ہے نہ اندیشہ دارا. موسیٰ علیہ السلام ولاڑ دے ورطوئستا چیلنج میں قبول دے وایا بالکل ز تیاریم یو طرف تام فرعون چی دینو آگا لگیا دے 70,000 جادوگرے تیار کڑی دی. یہ جی ورز بکم ورزی دا مقابلے دا پارا خم سورز تاکل پکار دی کنا. موسیٰ علیہ السلام ورطوئی سبب نور و رزو کے خلق را غنڈے سبب نور و رزو بانی مقابلی خوبز دا خبر دا پا کلاو غگنوی واورا قرآن فرمائی
فلناتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوا. یو درمیانه ځای به مقرر کو چې هغې ته ټول خلک راځي. وی ټیک ده مقرر شه ځای هغه ځای وی یاره بس پرېږده نور ځایونه ستا دا دربار ښه دی. وی ستا دا دربار ښه دی. دربار مقرر شو ورځ به کموي. وی قال موعدکم یوم الزینا ورځ دکه د اختر ورځ داره میدان تشا. قال موعدکم یوم الزینا وان یحشر الناس ضحا او دا د چاش ټیم به وي. هاي هاي ما او تا خو الحمدلله عبادت ته راغلي یو. موسی علیہ السلام د اختر ورځ دا د چاش ټیم دی. موعدکم یوم الزینا یوم الزینا دا هغه ورځ و چې دا به د اختر مناوي دا په هغې کې الله وی لږ یاد که ته د اختر په ورځ څه کوې او موسی علیه السلام څه کړي دي. ستا د اختر په ورځ کم سوچونه او کم فکرونه یي کم کارونه یي. موسی علیه السلام د اختر په ورځ باندې څه کول. آی هی وقت کم دی. واقعات خو د قرآن ډیر لوی دي او ډیر مزناک دي. الله دې موږ له د زندګۍ په اوقاتو کې د قرآن د اورېدو توفیق راکړي. دا خو زموږ د زندګۍ سره تړلې خبرې دي. په جمعو کې هم کوو په هر ځای کې لګیا یو نن په اختر کې هم لګیا یو خو وقت لحاظ به هم ساتو. نو لہذا مونږ خو پاو کم 9 بجې ټیم ورکړی و او ملګرو په خدمت کې عرض دار چې بس راشو چې مونږ هم خبره را لنډه کو او انشاءالله را لنډه وي خبره. بس په دغه ځای باندې یو څو سټیپ کې باره مخکې بوځو چې څه شوي دي. وی موعدکم یوم الزینا سیب د اختر ورځ دا د مقابلې ورځ ده. یو طرف ته 70,000 جادوګر دي. یوازې جادوګر نه دي فرعون اعلان کړی دی ال راشئ راشئ راجم شئ فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى. اول ورته د خپل ځان طاقت ښیي خپل کسان راجم کړي 70,000 مقابله ته ولاړ. د تمام ملک خلق راغله دي. اختر ورځ ده. د اختر پر ورځ چې څه مسله شو ټول ورته راجم کیږي کنه غاڼه ګوڼه ده څه چل وکیږي. یو طرف ته زنده‌باد چغې دي د ساحرانو. قرآن ذکر کړي ښا کله چې دا جادوګر رالل کنه نو چغې کړي نن به مونږه ګټو. خپل کثرت باندې غرور وکړه. دا قرآن دلته دارې بیان کړي فاجمعوا کیدکم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلا. قرآن فرمایي ټول راجم شول ټول راجم دي او دا چغې وایي فرعون زنده‌باد او جادوګر زنده‌باد. 70,000 جادوګر دي ورسره ټوله دنیا ولاړه ده. هو دا به کم وختي چې یو موسی علیه السلام دی او بل یې ورور. دنیا بل طرف تا په یو زور او په شور او یو طرف ته موسی علیہ السلام او بل طرف ته ور سره هارون علیہ السلام دا غرور. ګوره چې اوس د چا دی زور. ته سوچ وکړه کنه 2 کسه نه سپورټ نه د چا مرسته نه تعاون هر چا پرېښودي هر چا پرېښودي. خوی چې الله در سره مل نوی رحمانا کلخکر در سره وی یک تنهایی. الله چې کله موسی علیہ السلام ورته لیږه
نو دا خبری ورته کړي وام موسی علیہ السلام وی الله زه ډیر کمزور یم د یو لوی طاقت سره می مقابله دا مقابله بس څنګه کوما الله ورته ویلو سنشد عضدک باخیک ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون الیکما بآیاتنا اللہ ورته ویلو اے موسی علیہ السلام بی غم شا بی فکر شا زدر سره یم کنه موسی علیہ السلام په دریاب گیر شو بنی اسرائیل وی دا بسی چل کیږي دا خو بیا گیر شو دا موږ مرګ لراوستیو موسی علیہ السلام ورته دسوی قال کلا ان معي ربي سيهدين ما سره زما رب دیو ما ته بلاری آسانی ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے کنارے بیٹھ کر منظر کشی تو عام ہوتا ہے بور میں کود کر موجوں سے لڑنا ہی شجاعت ہے دریاب په غاړه خو چې ناست یار یو سړی وی هلکه تاری وی او که نه وی د تاری والا او دونو والا نا 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 باور میں کود کر موجوں سے لڑنا ہی شجاعت ہے کله چې پاغ گرداب کی تگیری او پتاریو د ځانو وستنو دا د بهادری دا بهادری دا یوازې ولاړ دی یوازې ولاړ دی رو سره په څنګ کې ولاړ دی او دا چغی دی و سوری دی نن بچ کم دینو د موسی علیہ السلام بیخ کنی که والله ورته الغم مکوا الله موسی علیہ السلام توئی اے موسی دا د سره چې کم ملګری دی دا بستا ملګری وی دا د سره چې راغلی دی دا د زنده‌باد چغی چې وی دا د ساحرانو د جادوګرو چغی چې دی ته ویلې شي دا بستا ملګری وی لک سات نه دی تیر الله وی فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون انا لنحن الغالبون اغه خو نن غالب یو د فرعون په عزت مده قسمی نن بغالب کیگو اللہ موسیٰ علیہ السلام توئی موسیٰ الق عصاک ایک ہی لاٹھی نے سارے نظام کو تبدیل کر دیا وَأَلْقِ عَصَاكَ اغرزوا دام ساور تو اغرزوا سل پاپڑ یو لوڑ موسیٰ علیہ السلام لکه یریږي چې دا خلک خو ټول واورېدل ځکه چې ساحرانو چې کوم خپل د جادو خبرې او هغه کمې چغې او سوري او نارې خلکو وي بس میډیا خو د هغه سره وه ټوله میډیا ورسره وه موسی علیہ السلام دا بس کېږي فأوجس في نفسه خيفة موسى الله قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى دیتا وی قلنا لا تخف انك انت الاعلى پروا مکوا گټه ستا ده گټه د چا ده گټه د موسی علیہ السلام وا وغورځېده امسا چې امسا وغورځېده فاذا هي تلقف ما يافكون تلقف ما يافكون سارے کے سارے جتنی رسی اور لاٹھیاں فرعون اور اس کے جادوگروں نے میدان میں پھینکا تھا سارے کے سارے نگل لیے یون وڑائی کڑل یون وڑائی داسم نے چشخوان دے پہ والو ٹھولے راخ کل ٹھولے راخ کل فَأُلْقِيَ السَّحَرَا 70,000 جادوگر دا پا سجدہ بانے پریوتل او سوئی قالوا آمنا برب هارون وموسى سمر ملگری شو 70,000 سمر ٹیم کی ملگری شو کله چې حق ولید چې حق د موسی علیہ السلام په لاسو کې دی نو بیا د فرعون یره پزړه کې نوا
بے فرعون او داغ حکومت تا او داغ طاقت تا او داغ قوت تا او داغ زنداباد تا او داغ آغا پروپیگنڈو تا نکتل بیویل آمنا برب هارون و موسیٰ. فرعون ورطوئی والظالمانو دا مسی چلو کا ما خوراوستی دیلوئی چی تاسو بدد مقابلہ کوئی او تاسو خلالی دا غمل گریشوئی لو قطعنا ایدیکم و ارجلکم من خلاف ولو صلبنکم فی جذوع النخل ولتعلمن اینا شد عذابا و ابقا. پتہ بدر تو لگی زدر سرسکو مام ادل بدل ملاس پی کٹ کوم بیام پانسی کوما تاسو ولی زما دا اجازت نا بغیر تاسو ددو منل ای ورتدانوی نجی 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 مخوا غسر نیو نا فاقضی ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا. سچی تکولی شیو کاتو با مرد دنیا پا جون کی چی سکیا غباو کی دیتا دا نرتوب خبر ہوئی. فاقضی ما انت قاض بیا جادوگرو دانے دیویلی چی نجی خیر ہے چی تخپائنو بیا بدرتا سے چلو کو نا کتوئے چی لاس پہ مکٹ کم کٹ کا پانسی تمیم سر سم دے. حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری اظہار تو کر دے گا جو ٹپکے گا لہو میرا. کٹ کا پرواہ نشتا فقض ما انت قاض. حیران شدہ بسکی گی دا بسکی. بہرحال واقعات لوی دی وقت کم دے خبل خبر لرازو واپس. اللہ دا اختر پر ازبانی دا ٹولا مسئلہ کڑی دخا دا موسیٰ علیہ السلام او دا فرعون او دا تمام دا لخکر سر مقابلہ دا پسور ازبانی شیوا دا اختر پر ازبانی شیوا. اللہ منگتا یاد تازہ کئی چستا دا اختر رسخ صرف دائی چی یا شرشوری براولی یا ہوائی فائرنگونا کے او یا پچاند رات کی گرزی او یا چه کم دینو دا روجی تمام اثرات دا زان نکوز کی دا روجی جامع دا زان نلری کی آغا دا تقوی و دا پریزگاری و دا عبادت آغا اثرات دا زان نوینزی دا مکوا پا دی و رزبانی نورم دا اللہ پا دربار کے خپل غیرت ایمانی و خوا غیرت ایمانی و خوا چا اللہ تم علا جر را کے زبستا تابداریم.